السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې د سورة توبې په 14 آیات کې د رجب د میاشتې یعنې د خدای تعالی د میاشتې د روژو متعلق فرمایي او روایت ذکر کوي. وایي انس راته مبارک فرمایلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا 15 روژې د دغې میاشتې ونیولې، د اسمانه څخه یو اواز ورته وسي دا بنده لره وایي ما بخښه درته کړې ده د ټولو ګناهو او ستا سیئات مې په حسناتو در بدل کړي دي. انسان ستا ګناهونه مې په نیکیو در بدل کړل. دا د الله جل جلاله کارونه دي. کله له چا څخه عبادت نه قبلي، نیک کارونه نه قبلي، کله به یو چاته عفو وکړي، دومره رحم ور باندې وکړي چې ګناهونه یې لا په حسناتو کې ور حساب کړي. نو من زاد زاده الله، که څوک زیادت وکړي د رجب د میاشتې د خدای تعالی د میاشتې روژې زیاتې ونیسي، الله جل جلاله به زیات رحمت ور باندې وکړي. او په دغه میاشت کې د نوح علیه السلام کښتۍ برابره سوله، نوح علیه السلام مبارک ور وختې او نوح علیه السلام د دغې میاشتې روژې ونیولې او له ده سره چې کوم خلک وو هغو هم دغه روژې نیولې. 6 میاشتې دا کښتۍ په اوبو پر سر باندې روانه وه. د محرم پر 10 باندې الله جل جلاله نجات ورکړي. او دغه رنګه د ابي قلابه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي فی الجنة، په جنت کې قصر یو بنګله د ځای دی، هغه د چا دپاره دی؟ لصوام رجب، د هغه چا دپاره چې په دغه میاشت کې روژه ونیسي. ګوره په جنت کې بعضې ځایونه سته، بعضې قصرونه و بنګلې سته، بعضې ماڼۍ سته چې هغه د یو خاص عمل دپاره جوړي، چې څوک هغه عمل وکړي هغه ته به ورځي. اوس د شي دپاره ځان ته قصور و بنګلې دي چې هغه ته بیا هېڅوک نسي ورکلی له شي د ما سوا. او دغه رنګه د روژتي دپاره په روژتیانو کې نو بیا فرق شته، څوک د رجب روژې نیسي، څوک د ذوالحجې دا نیسي، څوک د شعبان دا نیسي، څوک د محرم د 10 دا نیسي. جنت کې مقامات دي، نو راځي ټولو مقاماتو ته لاسرسی وکړو. په دنیا کې خو د هر انسان د هر نر و ښځې دا تقاضا وي چې د دنیا د هرو کامیابیو څخه او د دنیا د هر نعمت څخه برخمن وي. نو راځي د آخرت نعمتونه دي، که د آخرت کامیابی دي هغه همیشه دي، زوال نه لري، بقا لري. او دغه رنګه بل روایت دی د ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم يصوم بعد رمضان الا رجب و شعبان. رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې نه میاشتې څخه بغیر بله میاشت دومره ډېر روژې نه نیولې لکه په رجب او په برات کې. الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې دغه مبارکه میاشت په مبارکو اذکارو باندې او په مبارکو عبادتو باندې منوره او ښایسته وګرځو. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي وایي فی رجب یوم و لیله، په دغه میاشت کې یو شپه او ورځ شته. من صوم ذلك اليوم وقام تلك الليله، هغه ورځ یې روژه وه او هغه ورځ یې په روژه تېره کړله، شپه یې په عبادت. دا داسې مثال لري لکه 100 کاله عبادت چې وکړي، لکه 100 کاله چې روژه وي او 100 کاله یې تهجد لمونځ وکړي. هغه نو وایي د رجب
د درېیم ورځ د په یقین سره. بل روایت د انس رضی الله تعالی عنه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په رجب کې یو شپه سته، هغه عامل لره چې په دې کې عبادت کوي، الله جل جلاله د 100 کلو حسنات او نیکي ورلیکي د په عملنامه کې. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې دغه میاشت په عبادت تېره کړو. دغه میاشت ګوره قرآن کې یادواري سوې ده، 4 میاشتې دي چې په قرآن کې د حرم لفظ ورته ویل سوی دی چې دا د عزت وړ میاشتې دي، د قدر وړ میاشتې دي، د احترام میاشتې دي. چې قرآن یو شی ذکر کړي په عزت کې، په فضیلت کې، نو پاک کې بیا ولې فضایل نه؟ او دا چې بعضې علما د عربو هغه وایي په دغه میاشت کې صحیح حدیث نه دی راغلی، دا میاشت فضیلت نه لري، د دې میاشتې او د بلې میاشتې فرق نشته. د هغو علماو سره زموږ کار نشته، هغه خپل مذهب لري، خپله طریقه یې د هغه ډېر شیان له دین څخه ډیلیټ کړي دي. موږ خو لله الحمد په ضعیف حدیث باندې هم عمل کوو، په مرسل حدیث باندې هم عمل کوو. یو موضوع حدیث چې هغه درواغ وي پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې تړلي، هغه هم سقاو علماو، شو علماو، متدینو علماو موږ ته راښولي چې د حدیث موضوع دي، په هغه نو عمل کول حرام دي، ناروا دي. او دا چې ابن تیمیه وایي یا د ابن تیمیه اتباع او د هغه ملګري او حدیث موضوع کوي، دې ته موږ اعتبار نه ورکوو. نو جلال الدین اسیوطي رحمة الله علیه مبارک ته حفاظ الحدیث ویل سوی دي، شیخ الحدیث لقب ورکول سوی دي. او ملا قاري رحمة الله علیه لیکلي دي چې حافظان د حدیثو پر ده باندې ختم سول. دونه غټ محدث دي. په خپل تفسیر کې تفسیر جلد نمبر 9 صفحه 345 سورة توبې په 14 آیات متعلق د حدیث مبارکه ټول راوړي دي. نو چې جلال الدین اسیوطي رحمة الله علیه مبارک په حدیثو کې سواو کتابونه لیکلي دي، دومره غټ محدث دي، نو چې هغه په خپل کتاب کې ذکر کړي دي، نو علی الرأس والعین زموږ هم قبول دي، معامل ورباندې کوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.